هغه متل رښتیا ده وایي چې څه کرې هغه برېبې. نیکولاس پوران ته اخره هم نړیوالې شورا سخته سزا ورکړه. څه سزا یې ورکړه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په خپله به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د کرکټ نړیواله شورا د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی نیکولاس پوران د څلورو لوبو څخه بند کړ. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیو خپره شوه چې ګواکې پوران هڅه کول د توپ حالت بدل کړي، نو ځکه یې توپ د پښې د ورون په ساحه کې ومږي. وروسته د میچ د ریفري او لوبسارانو او یوې کمیټې له لوري موضوع وڅېړل شوه. په پایله کې معلومه شوه چې پوران یوازې په خپل لباس سره توپ پاکوي، خو د نوک او ګوتو په مرسته په غیر عادي ډول، په داسې حال کې چې نه د استرالیا لوبغاړو په څېر ریګمال ورسره و، نه هم د توږولو بله آله. نیکولاس پوران خپله غلطي منلې او وایي زه د افغان ملي لوبډلې او ویسټ انډیز څخه صادقانه بخښنه غواړم. ما سخته تېروتنه کړې او زه په بشپړ ډول د کرکټ د نړیوالې شورا جریمه منم. نوموړي وایي دا یوه فردي پیښه وه، زه ژمنه کوم چې له دې به زده کړه وکړم، پیاوړی او هوښیار به بیرته راوګرځم. د کرکټ د نړیواله شورا د درېیمې درجې سرغړونې سره به نیکولاس پوران د څلور یو ورځنۍ یا څلور شلوریزو او یا هم د 2 ټیسټ لوبو څخه بند شي. پر نیکولاس پوران باندې څلورو لوبسارانو بسم الله جان شینواری، احمد دورانی، احمد پکتین او عزت الله صافي د توپ د توږلو تور لګولی و. نوموړي به د افغانستان په وړاندې راتلونکو 3 شلوریزو لوبو او د هند په وړاندې لومړۍ لوبه کې د لوبېدلو اجازه ونه لري. نو مینه او مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدل. لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.